که ته غواړې چې غوښتنې دې سر ته ورسیږي نو هغه څه غواړه چې حاصلېدل یې امکان لري. دارن او بیرندوکي انسانان تر خپل اجل تر راتګ د مخه د خپلې بیرې په سبب څو واره مري. د فقر او مسکنت د ښېګڼو څخه یو لوی ښوالی دا دی چې د آشنایانو د ډېروالي څخه دې ساتي. که نن تیاري او آمادګي ونه نیسې د سبا ورځ ستا ملک او ستا په اختیار کې نه ده. نو نن ورځ د لاسه مه ورکوه. هر شی په شروع کې کوچنی وي او بیا لویږي بې له غمه، ځکه غم په شروع کې لوی وي او بیا په کراره کوچنی کیږي. متکبر یا کبر کوونکی انسان داسې دی لکه یو څوک چې پر غره ولاړ وي. دی نور خلق کوچني ویني او نور خلق بیا دی کوچنی ویني. وجدان داسې یو قرار او آرام غږ دی چې تا خبروي او تا ته وایي یو څوک تا ویني او تا ته ګوري چې هغه الله جل جلاله دی. سبحان ربي الاعلى یعنی پاک دی او پاکی دی وی زما لوړ لوی رب ته. ورونو په سجده کې مو زړه باید د الله سره وي، په دې باید پوسو او په خیال کې مو وي چې ما وخپل لوړ او لوی رب ته د عاجزي او بندګۍ په خاطر سر پر سجده ایښی دی او د عز وجل پاکی واید. د رکوع تسبیح سبحان ربي العظیم دی. سبحان پاک دی، پاکی دی وی ربي العظیم زما لوی رب ته. او هغه څوک چې ضاع په ځای وایي هغه د عظیم پر ځای باید کریم ووایي. عبادت په داسې شکل سره مه کوه چې ځان ځینې خلاصوي، بلکې عبادت په داسې نیت او داسې ډول سره کوه چې ته د هغه عبادت په کولو سره الله جل جلاله ته نږدې سې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ ساتنه او پناه غواړم بالله په الله سره من الشیطان د شیطان څخه الرجیم هغه چې ترټل سوی شړل سوی دی. یعنی زه په الله جل جلاله سره د هغه ترټل سوي شیطان څخه پناه او ساتنه غواړم چې الله عز وجل مې د هغه د وسوسو او غلطې لارې څخه وساتي. یو سړی ناروغه و، یو چا ورته وویل ته مرې. ده وویل چې مړ سم نو چیرې ځم؟ ویل الله جل جلاله ته ورځې. ده وویل زه په دې نه ناراضه کېږم چې هغه چا ته ورځم چې په ټول عمر مې بې له خیره بل څه نه دي ځینې لیدلي. د هغه چا په اړه چې په خپله کورنۍ کې په یوه مشکل او امتحان اخته وي داسې مه وایه چې اداره او شخصیت یې ضعیفه دي، ځکه چې نوح علیه السلام که څه هم د خپل رب عز وجل په وړاندې د اولو العزم انبیاو څخه و، خو بیا یې هم زوی او میرمن سرکشه او ګناهکاره وه.